سلام له خورشید د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې پر بهرنیو ځواکونو په یو موټر بم ځانمرګي برید کې تر اوسه 4 ولسي وګړي وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي دغه پیښه نن سهار شاوخوا 8:30 بجې په یکتو سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر د یو موټر بم په وسیله د بهرنیو ځواکونو یو کاروان په نښه کړ. نوموړی وایي دا چې بهرنیو ځواکونو ته په دې پیښه کې څومره زیان اوښتی معلومات نه لري. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د پکتیا پر احمدخیل ولسوالۍ د طالبانو ډلییز برید په شا وتنبول شو. د پکتیا د امنیتي مسؤلینو په وینا دغه پیښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه چې یو شمېر طالبانو د یادې ولسوالۍ پر قرارګاه برید وکړ. د سرچینې په وینا په دې نښته کې 3 طالبان وژل شوي او 12 نورې ټپیان دي، خو دا چې په دې پیښه کې افغان ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو یوه بله بندخونه تېره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د افغان کمانډو ځواکونو له لوري له منځه یوړل شوه او ټول بندیان یې آزاد شول. په هلمند کې د اووم خنجر کمانډو کنډک مسؤلین وایي له دغې بندخونې د ملي پوځ د 29 سرتیرو 3 پولیسانو او یوه قراردادي په ګډون 33 کسان آزاد شوي دي. د سرچینې په وینا په دې عملیاتو کې 2 شکمن کسان چې ښایي د دې بندخونې ساتونکي وو هم نیول شوي دي. تېره شپه د کجکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو یو زندان مات کړی چې په نتیجه کې 33 تنه پوځیان د طالبانو له منګولو څخه آزاد شوي. د دغه بندیانو د بند موده د 3 میاشتو څخه تر 4 کلونو پورې رسیږي. ولسمشر غني به نن د اسلامي همکاریو ټولنې په 14مه سرمشریزه ناستې کې ګډون او وینا وکړي. ښاغلی غني به په دې ناستې کې چې په مکې مکرمې ښار کې جوړیږي په خپله وینا کې د سولې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د اسلامي نړۍ د مسایلو په اړه د افغانستان لیدلوری څرګند کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې ښاغلي غني تېر مازدیګر مکې مکرمې ته له رسېدو وروسته د عمرې حج مراسم هم پر ځای کړي دي. او لویه څارنوالي وایي د ولسمشرۍ ماڼۍ مخکینی امنیتي سلاکار حبیب الله احمدزی تېره ورځ یاد بنسټ ته ورغلی، خو لا تر اوسه یې د خپلې وروستۍ ادعا په اړه هیڅ سند نه دی وړاندې کړی. د لوی څارنوالۍ ویان زیاتوي دغه بنسټ له ښاغلي احمدزي د یو استعلام په ترڅ کې د وروستۍ ادعا په اړه د وضاحت او د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه کړې، خو نوموړي په شفاهي توګه ویلي چې سبا به د دوی استعلام ځواب کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مخکینی امنیتي سلاکار څه موده مخکې له خورشید تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د فحشا د دودولو له موضوع پرده پورته او د ولسمشر شاوخوا کسان یې په اخلاقي فساد تورن کړي وو، خو ولسمشرۍ ماڼۍ بیا یاد تورونه بې بنسټه بللي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله عمل.